السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو زم تاسو ورو تاسو ملګری خان بابا جده سعودي عرب نه تاسو نه پنیغه ګرانو کتونکو نن زمونږ دا میسج دی هغه مسافرو لپاره چې کوم هغه تل پاکستان ته په چټي باندې تللی دي د سعودي عرب نه او د هغه مرګرو لپاره دا یو میسج ورکول غواړم چې ملګرو تاسو واپسي چې کوم ده ان قریب سرو 15 میاشتې ممکن نه ده دلته چې کوم حالات دي لاک ډاون کې لکه نرمي راغلی وه سهار شپږونه ماښام اتو پورې به نرمي راغلی وه 15 شپږ ورځې دغسې نرمي وه خو د هغې نه وروسته چې کوم دی یو ځل بیا هغه لاک ډاون ته طرف ته هم لاړلو کرفیو طرف ته بیا لاړلو هغې کې بیا اضافه وشله او هغه کرفیو سهار شپږ نه تر درېو پورې موږ ډیپټي کو درې نه وروسته چې کوم دی بیا لاک ډاون کې یو کرفیو کې یو دا حالات چې کوم دی دلته کرفیو وبا چې کوم ده کرونا وایرس هغه سره د مریضان پکې زیاتېږي نو د دې وجې نه دلته چې کوم دی حالات ډېر زیات سنګین دي او نیمه ورځ ډیوټي ده په جده کې نو داسې اوس موږ ته نه ښکاري چې تاسو به 3 سړو میاشتې یا 15 میاشتې قریب به راشئ سړو 15 شپږ میاشتې به لګي په دې کې نو تاسو ملګرو ته زما د اپیل دی چې هلته ځانله څه روزګار جوړ کړئ پاکستان کې داسې ملګري چې هغه سړو 15 میاشتو خرچه ځان سره وړي وي نو خرچه ورسره ختمې شوي وي او بیا چې کوم دی واپسي دلته راځي نو واپسي چې کوم ده سړو 15 میاشتې ممکن نه ده نو تاسو خفه کېږئ مه هلته ځانه څه روزګار کوئ څه هلې ځلې کوئ چې ستاسو تکلیف کې نه وي تاسو سره خرچه وي خرچه ختمه شوي وي او تاسو داسې دغې کې چې تاسو واپسۍ په انتظار کې او واپسي سړو 15 میاشتې ممکن نه ده چې کوم د حالات موږ وینو نو ځانه څه روزګار کوئ هلته الله مو ښاد لرئ آباد لرئ دا یو وړوکی غونې میسج و تاسو ته او دلته حالات چې کوم دی هغه زر قابل کېدو والا نه دي نو زه خپل کلي کې خپل په کور کې اوسئ الله دې ښاد لرئ آباد لرئ خوشحاله اوسئ او ځان له څه نه څه روزګار کوئ د سعودي عرب سړو 15 میاشتې چې کوم دی ممکن نه ده چې تاسو راشئ نه ښکاري لکه دا خبره بالکل نه ښکاري چې تاسو به زر 15 شپږ میاشتو کې هغه چې الله دې وکړي چې زر نه زر دا وبا ختمه شي او دا ملګري راشي خپل وطن نه راشي مسافرۍ ته دلته چې کوم دغه کاروبار دی یا ټیکېداري نظام دی یا څه بزنس کوي یا څه کار کوي نو الله پاک دې راولي د خیره سره خو دلته چې کوم حالات داسې دي چې سړو 15 میاشتې بالکل نه ښکاري چې تاسو به دې لږ ټایم کې راشئ هلته ځانه څه نه څه روزګار کوئ چې تاسو به ټایم ښه پاس کېږي پریشانه کېږئ نه اکثر ملګري موږ ته ټلیفون کوي چې بیا به موږ ډېر زیات پریشانه شوي یو او موږ سره چې کوم د حالات داسې راغلي دي نو زه تاسو نه بخښنه غواړم الله مو ښاد لرئ آباد لرئ خپل په دعاګانو کې یاد ساتئ او خان بابا له ورکړئ اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام پاکستان